قبرنا اذهب الى فرعون انه طغى دې جن رسل په مقام ده 200 نمبر آیت پورې دې کې حکم دې پتلو د باندې چې موسی عليه السلام ته حکم کوي چې لاشه فرعون ته او دعا د موسی عليه السلام ذکر کوي پښپغو خبر او دې تمناهج او طریقې وې دعوت 15 نمبر آیت پورې داغه دعاګانې ذکر کوي والله قبول کړي په الله ذکر کوي سړی احسانات اجمالا تر 1 نمبر آیت پورې اخر کې به امر چې اوس فرعون تور شسره د بهادرین اذهب الى فرعون لا فرعون تا انه طغى يقنا غسر کشي کړي دا قال رب اشرح لي صدري دا دعاګانې ذکر کوي او تیارې د لپاره د دعوت دی ویل یا الله زه خو زم هو کار ډیر ګران دی قال ویل موسی عليه السلام ربي ربا اشرح صدري اشرح لي صدري کلاو کزما د پارا سینه زما شرح صدر څه معنا توفیق د صبر او د استقامت راکا په مشکلات باندې او ځل کې می شبهات مراوله دا غرنګ اول علم په کار دی د لپاره د دعوت ويسر لي امري او آسان کې ماتا کار زما وحل عقدتن کلاو کې غټه من لساني زما د جبنا انا یا الله توفیق راکا چې بیان صفاو کما او جمع من نخلی رعب رعبان نرازی دا مشهور و چې د په جواب باندې غټه پیدا شوی و د موسی علیه السلام وړوکوالی کې روایتو کې راځي وړوکوالی کې دا فرعون په سپېړه باندې واله هغه ویری د ازما دشمن دی د فرعون خزي ورته ویلې چې نه دا وړو کې بچی دی تا په دشمنی باندې چی ته پیږي ته تور کې دا سر ضرورت کې دا چې کله تکي خدل نو است موسی عليه السلام معشوم ورته لاس کو نو جبي سلام نو کداغه واقعي یو کني خو عقدل ته ویل کېږي د hebat او جناجبن خطل دا ار یو دایله پکار لري شدا دعا وي یا الله د جبل می غټل لري کې يفقهو قولي چې داخل کوی شي ما په وینا باندې واجعل لي وزيرا نوراک ما تعمل غره د کارا من اهل ازما د قرانینا وزیر تو وزیر څه کوي ځکه بوج پورته کوي کنه د باچا سره هارون اخي هارون دې زما ورور دې اشدد به ازنی معنا کلکی ته په دې باندې زما ملام ازنی معنا زما ملا په دې باندې کلک واشرکو فی امر او شریک ما دا شریک دا هارون زما سره په امر اسما پامر کې چې نبوت دې دا امر سره نبی کا کینو سبحک کثیرا دې لپاره چې موږ پاکي او ستا ډیرا ونذکرک کثیر او یادو تا ډیرا انک کنت بنا بصیرا یقینا ته په موږ باندې لیدون کې زموږ په حالاتو فارتینی قال ویل لا قدوتی تسولک یا موسی فتحقیق سره درکل شو تا وختل شو تستا ټول یا موسی ای موسی دعاګانې دې قبول شوې ولقد مننا عليك مره اخرى فتحقیق سره احسانات کړو منګه پتا باندې مره اخرى بل کرته وړو کوالی کې کوم احسانات اذ اوحینا الى امك ما يوحى کله چې موږ الهام وکړو مانا خبر ورکه موږ استامرته ما يوحى هغه چې موږ کوم خبر ورکو هغه تا خبر په پټه الله ولزل کې واچو انقذ فيه منا واچو دا فی التابوت په یو بکسه کې دا موسی علیہ السلام فقد فيه في اليم واچو دا بکسه په یو دریاب کې فلیلقه اليم وبغرزي دلرا دریاب وساحل په غاړه باندې یاخذه راو والی دی موسی علیہ السلام درعاتو لی دشمن زما وعدو له دشمن تدام موسی علیہ السلام مرت الله ویلی دا موسی په یو صندوق کې واچو دریاب کې وګرځوا اماغه صندوق کې واچو دریاب کې وګرځوا ځکه فرعون د بنی اسرائیل ما شومان وجل دریاب په غاړه باندې وېسته د فرعون کوړته وېستو استغورا ونیو والقيت عليك منا واچو ما پتابانه محبتا منا مینا دخل کو منی له طرف زمانہ موسی علیہ السلام کې الله دا صفت پیدا کړ چې وته قتل ما سوا د فرعون نه مینه وسه پیدا کېدله ولتصنع على عيني ودې لپاره چې تا پالنه وشي ما پستر ګو باندې اذ تمشي اختك کل شروانه واستا خورا
فتقول ویلی هل ادلکم آیا سن خیم تاسو ته علی من دسی څوک یکفلوه منا چې پالنه وکي تاسو د پاره. موسی علیہ السلام د بل چاته نه ورو خورې په سیوا الله تعالی زبته یو کور والا درو خیمه هغه بولته ورکی هغه تیروي. فرجعناک الی امک تم واپس له مور ستا کای تقر عینها د پاره چا غسترګي یخی کی من دې لپاره چې دا غسترګي یخی شي کای تقر عینها چې سترګي یخی شي ولا تحتن او غم جن کیږي نه. وقتلت نفسا او قتل ک نفس فنجیناک من الغم نجات درک من د غمنا. سورۃ القصص کی بداراش وفتناک فتونا او ازمیختونه وکړه موږ په تابانه ډیر ازمیختونه. ابن کثیر ذکر کوي سعید ابن جبیر وای ابن عباس تراله ما ورته ویلي فتناک فتونا سمانا و هغه ته ویلي چې اوس نا وخت دې سبا راشه به به ته ویم وای سبا له شکل رااله ابتداء ته شروع کړل چې فرعون کلام ورکو چې دا بچي وجنه دې بني اسرائیل او دا لمړ کیا نو خلکو وته ویلې دې فرعون ته چې ته د بني اسرائیل ټول بچي مړ کې دا اوس من خدمت کیا به بس من خدمت وکړي نو ترمیم یې پکې وکړه. فرعون ویلې سيو کال د بني اسرائیل بچي وجنه او بل کال یې مو وجنه نو په کم کال چې د بني اسرائیل بچي نو وجل په کال باندې هارون علیه السلام الله پیدا کم کال چې بچي وجل په کال باندې الله موسی عليه السلام پیدا کوي. هذه فتنه دا یو امتحان او عجیب امتحان. په ولوي د ځواني حالات بیان کړو او به د فرعون سره مقابله تیتال فتون وای کړو. فلبست سنین مناتا تیسار شوی سکتو کالا فی اهل مدینہ فمدین والو کی ثم جیتا پیرالت علی قدر یا موسی په وخت مقرر باندې موسی واصطنعتك استناع ولیکي یو شینه کار اغستل استعمال اول نو استکار اخلي. واصطنعتك منا توس خاص کړي ما توس خاص کړي لنفسي منا د خپل کار خاص کار د پاره کوم کار دی اذهب لاړ اذهب انت واخوك دا اوس درې مقام شروع کیږي 55 نمبر آیت پورې پدې کې خطاب د موسی عليه السلام او هارون ته او طریقه د دعوت ذکر کوي او تسلی د دوانو ته او د فرعون د دوه سوالونو جوابات ذکر کوي او څلور عقلی ادله ذکر کوي 55 نمبر آیت پورې. اذهب ارکه چې موسی عليه السلام خپل کوي تراور رسیدو الله وتعالى ویلي اذهب لا شانت تو واخو کو استاد اورو بیا آیات اسما په معجزاتو ولا تنیا فی ذکر او ناراستی مکو اسما په بیان د توحید کې توحید ورسوي. اذهبا الى فرعون لا شيدون فرعون انه طغى يقنا غسر کشی کلیدا فقولا له قولا لينا وی دې فرعون تا وینا نرما دلته توي ګور لینا ګرلوی طاغوت دې فرعون والله وتوي چې ګور خبر او نرما وکي منا لهجه نرما کوي مسله بن نرمه مسله هغه مسله کا خو لیکن په نرمه لهجه کا اثر بکي. بعض خلک استانه مسله کې پستخ د لهجه وکي خلق زونه دي تول لعله يتذكر منادي لپاره چې نصيحت واخلي او يخشى یا بويريږي. قال ربنا ویلې دې دوانو یس من ربا اننا نخاف يقين من غيريغو ايفرط علينا چې زيته بو کې دا فرعون په من باندې او ايت غايه بسر کشي وکي زمون په خلاف کې يلا من غيريغو. قال لا تخاف الله ورته ویلې مې ریږي انني معكما یقینا زستاسو خاص ملګری ما اسمع و ارى اورم وینم تاسو حال. فاتياه نور شي لار شي دي دوانتا فاتياه من لار شي دوانا هو من فرعون تا فقولا ورتوي وي دي فرعون تا ان رسول ربك اخر من استاذ رب فارسل معنا بني اسرائيل پریک دا سمون سره بني اسرائيل دی آزاد کام ولا تعذبهم وعذاب تمور کا قد جئناك فتحقيق سر راوړې د منګتا ته بیاات من ربک نه خاطر بدرستانا. والسلام على من اتبع الهدى بچ کېدل د عذاب نه دی هغه چاته چې څوک تابعداري کوي د هدایت.
ان قد اوحي الينا دا فرعون ته خطابات دي فرعون ته خبرې دي یقینا وحی شوی دا مونږ ته ان العذاب علی من کذب وتولى عذاب پاچا دې چې تکذیب وکړو مخې واړو نو اوس د فرعون طغیان ذکر کوي قال سره قال ویل فرعون فمن ربكما يا موسى څوک دې رب تاسو د دوانو یا موسی عربم څوک دې کوم ځای رااله قال ویل موسی علیہ السلام ربنا الذي رب زمخاغزات اعطى كل شيء خلقه ورکړې دې ار یو شی ته داغي پیدایش ثم هذا به ته هدایت کړې دې هدایت پیتره مراد ده و اسمن رب دې هر شی پیدا کړې دې نو فرعون ډیرو خیرو اغي داخلو چې زبر کې په دبانې یو سوالو کوم داخله به مخالفت کی ورته ویلې چې دا بخوانی خلک چې کوم تیر شوی دي گمراهان دا غیبت صحال نو کوس موسی دې کې چې وای چې هغه گمراه دي کافر دي نو خلک وای ته اوس من پلرونو ته کافر وي موسی عليه السلام ډیرو خیر سره قال ویل فرعون فما بال القرون الاولى سبي حال دا پیړو بخوانو چې مخکنی خلک کم تیر شوی دي موسی علیہ السلام خیرته کی ویل قال ویل علم هذا تیر شو قومون علم چې عند ربي اسما رب سره ده په کتابین په کتاب کې لا يضل ربي غافل کیږي مخلوق نه زمانه ولا ينسى او نه پیر راضی نسیان وته د پخوانو خلق علم زما د الله سره ده که گمراه او کني کانی خو بس دای علم د الله سره ده الذي جعل لكم وز د الله ربوبیت ثابتای الذي غزات جعل لكم الارض غرزول استاسو د پارس بکا مهدن منا د آرام زه وسلك لكم جوړ کړي استاسو د پارا پیا پرې کې سبلن منا ډېر لارې وانزل من السماء ماء نور علی ګری دي د اسمان نو بام وانزل من السماء ماء علیږي د اسمان نو بو فاخرجنا به نو موږ راستلې دي به معنا پدې وبو سره ازواجن قسمه قسم جوړي من نبات شتا د بوټو مختلفونه ولوخري ورعو تروي انعامكم چرپيان تاسو سروي ان في ذلك لآيات لأولي النهى يقرن پدې کې خامخانه خدای عبرت دي لپاره د خاوندانو د عقلونو منها خلقناكم د اسمه کې نام تاسو پیدا کړی وي او فيها نعيدكم پدې کې موږ تاسو واپس کوو منها نخرجكم تارة اخرى د دې نه موږ راو باسو تاسو بل کرته دې پر پنځه ادله شول دا د الله د ربوبیت نه خېل